د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په بلوچستان کې تیره میاشت د درې بریدګر افغانان وه. 14 ساعتونه مخکې اطلاعات وزارت لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې هیواد د بلوچستان ایالات په ګوب سیمه کې د تیرې میاشتې د درې بریدګر د افغانستان د کندهار ولایت وه. ډان ورځپاڼې نن پنجشنبه 12 د زمري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په وینا لیکلي دي چې په اسلام آباد کې د طالبانو له سفارت څخه غوښتل شوي دي چې د دې تورریستانو مړي دي ترلاسه کړي. د جولای میاشتې په 12مه د بلوچستان ایالات په ګوب سیمه کې وسلوالو بریدګرو د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پلټنې پر یوه پوسته برید وکړ. په دې جګړه کې 9 پاکستاني امنیتي ځواکونه او 15 بریدګر وژل شول. اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې بریدګرو کې 3 تنه د افغانستان د کندهار ولایت وګړي دي. د ډان ورځپاڼې د راپور پر اساس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې د افغان وګړو د ښکیلتیا دوام او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول اندېښمنونکي بللي ده او غندلي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان چارواکو ادعا بې بنسټه ګڼلې ده او رد کړې ده. د طالبانو ویاند ویلي دي چې دا ډله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر خلاف استفاده وکړي. ښاغلي مجاهد له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې خپلې امنیتي اندېښنې د په مستقیمه توګه له طالبانو سره شریکې کړي، نه دا چې په رسنیو کې بې ځایه ادعاوې وکړي او عامه ذهنیت مغشوش کړي. د ویلي دي چې دا ادعاوې د دواړو هیوادونو د ملتونو په ګټه نه دي. په پاکستان کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو وروسته د دې هیواد چارواکو په پراخه توګه پر طالبانو انتقاد کړی دی او له دې ډلې غوښتنه کړې ده چې د تروریستانو له لوري د افغانستان د خاورې نه د استفادې ژمنه دې عملي کړي.